السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، دغه منیر شاکر منکر حدیث دا خبرې تاسو اورئ. محترم ورونو، زه جواب هر چا ځان له خپل خلق ساتلی حوض کوثر باندې به رسول الله ولاړي او موږ له به اوبه راکوي. کښېنه، حوض کوثر نه، د کائنات هر شی د چا اختیار کې دی. ته په کم خوب کې ودی؟ تاسو وګورئ څومره ښکاره د قرآن او د حدیثو انکار کوي. منګه هریان یو د دې په شان دي پکولیان چې بعضې نور پکولیان دي، بریتانو والا او بعضې جهلا چې هغو باندې قوم پرستي غالبه ده او بعضې وخت کې دا د قوم پرستانو د دفاع دپاره بعضې خبرې وکړي او دوی دا خبرې نشر کوي. که نه دا غټ اجهل انسان دی او د قرآن او حدیث داسې یو انکار کوي چې په هغه باندې انسان د اسلام نه وځي. خو دغه جهلا چې دا ویډیو شیر کوي، ګوره دی د حوض کوثر متعلق څه بکواسات کړي دي او حقیقت دا دی چې دغه حوض کوثر چې دی دا په قرآن کې نقل دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې انا اعطیناک الکوثر. الله سبحانه وتعالی وایي چې ای نبي تا ته ما کوثر درکړی دی. کوثر څه دی؟ اوس دغه بریتونه تاسو ورشئ پوښتنه ورته وکړئ چې تا ته کوثر پسې خو تا ټوقې کړي چې الله وایي چې ای نبي تا ته ما کوثر درکړی. ته موږ ته وضاحت وکړه. حدیث به پرېږدو، ته موږ ته ثابت کړه چې کوثر مې درکړی. څه مراد؟ حدیثو کې تشریح شته. نبي سلم حدیث دی په مسلم کې نقل دی. صحابه ناستو یو بل سره خبرې کولې او بیا ورته وایي چې تاسو پوهېږئ وایي دا صورت نازل شوی چې انا اعطیناک الکوثر الی آخر الحدیث دغه آیه او بیا ما تدرون ما الکوثر څه دی؟ وایي الله رسول اعلم، الله رسول پوهېږي. دا یو نهر دی چې دې کې دومره دغه دی، مطلب څه ورته وایي جامونه دي چې د اسمان د ستورو نه ډېر دي. ډېر حدیث دی متعلق دی په مسلم او بخاري کې هغه نقل دی. امام مسلم او بخاری او روایت نقل کړی دی چې سئل عن الکوثر، وی کوثر متعلق دی پوښتنه وشوه، بیا دا جواب نبی علیہ السلام ورکړ. بخاری کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوثر چې دی دومره اوږد دی چې یو میاشت سفر کې د دې اوږدوالی به ختم نشي. او ما اوبه چې سپینې دي د دغو په شان دي، د شیدو په شان دي. وریحها اطیب من المسک، او د مسکو نه دا بوی چې ډېر ښایسته دی او چې یو وارې دا څوک وڅکي فلا یطمع ابدا، دا به چېرته دغه نشي، تږی به بیا نشي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی دا جامونه چې د اکثر من عدد نجوم السما، د اسمان د ستورو نه دی دا جامونه چې ډېر زیات دي. اشد بیاد من اللبن، او د شیدو نه سپین به دا او د عسلو نه به ډېر خوږي. نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي. بل حدیث دی همدغه مسلم کې نقل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به په صحابه ورته وایي چې ارمان دی چې ما خپل ورونه لیدلي وای. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه وایي چې ولسنا اخوانکم یا رسول الله، موږ ستا ورونه نه یو؟ نه وایي انتم اصحابي، تا خو زما ملګري یاستئ. و اخواننا الذین لم یأتوا بعدي. او بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شراب شي هغوی او زه به کوثر باندې ولاړ یم، هغو ته به زه دغه ورکوم، اوبه ورکوم. او بل حدیث کې دا دی چې زه به کوثر باندې ولاړ یم او ما ته زه به وایم چې اصحابي زما ملګري یا امتیان ما ته به ویل چې انک لا تدري ما عملوا بعدک، ته نه پوهېږي تا نه پس دې بدعتیانو څه کارونه کړي دي، دا ستا امتیان نه دي. فاقول سحقا زه به وایم چې لرې شي او ستاسو دپاره لرې والی دی. نو ګوره دا ښکاره روایتونه چې نبي سلم فرمایي زه به کوثر باندې ولاړ یم. دا یو اعزاز دی چې زموږ نبي علیه السلام ته الله ورکړی چې ته دومره دعوتونه دی وکړه، دین نشر دی وکړه. راځه ستا اعزاز دا دی چې ستا ته به موږ کوثر درکړو، دې کوثر باندې به ته ولاړې. او دا ظالم منکر حدیث ښکاره دی حدیث رد کوي.